ځنه پیسې خو کرکټ بورډ کې هم وي او خو اوس وخت کې چې موږ کوم روان یو د اسلامي امارت د کوم اوس بودیجه اعلان کړی وای نه موږ تخوله برخه راکړه موږ ډومېسټیک هم روان دي مشات هم روان دي د لوباړو میچ فیسونه او د دوی خارجي سفرونه چې کوم برابر وو د ټول د اسلامي امارت همکاري د وجه دوی د همکاري د موږ د کار روان کړی دی موږ یو کال کېږي چې د آی سی سی نه د بانکي ستونزو د وجه یو روپۍ نه ترلاسه کړي نو د تیر ټول پیریډ خو شو د یقینا د مشکلاتو ډک وو یو داسې اداره په لاس راغلی و خو ما بیا هم ډېرې نیمګړتیاوې کولې دي هغه که په اداره کې وي که په لوبډله کې وي تاسو ولیدل چې موږ د راتګ نه وروسته تقریبا تر 5-6 پر ځوان لوبغاړي لوبډلې ته راوستل هغوی ډېر ښه ولوبېدل موږ باور یې مات نه کړو همدغسې د ادارې ټول تشکیل موږ نوی کړو ته مخته ډېر درانه چیلنجونه پراته دي یو د لوبډلې دپاره یو دایمي مالي ملاتړ یا سپانسر پیدا کول دي د لوی لوبډلو سره لوبې برابرول دي او دریم د افغانستان کې موږ چې کوم د ډومېسټیک سټرکچر د ادغ پیاوړی کول دي موږ په ماستر پلان کې دا لرو چې د شته میدانونو دي دا ورغو او په دلته په الوخیلو کې مکسل جریبه مځکه لالو نو هغه ته مې اراده ده چې هلته په نړیوال سټینډرډ میدان جوړ زه خو ځان ادارې سرپرست بولم د ادارې لپاره د راتلونکي سوچ لرم خو دا فکر نه لرم چې زه به یو 4-5 کاله پاتې شم نو هر ورځ د فکر سره اعظم چې یو ښه کار وکم نو تر اوسه خو روان یو د امارت د نور مشران ممبر دي دا غوي باور هم را باندې شته نو الله تعالی توفیق راکړي ما خپل هم دغه خواهش ده چې تر څو ښه کار کوم په سره په دې اداره کې پاتې شم